د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني د هیواد د لویدیځ او جنوب لویدیځ زون د وکیلانو، سناتورانو او د کابینې د غړیو ګډې ناستې ته د وینا پر مهال وویل دلیل که امروز شما رو زحمت دادیم از خاطر عزیز که اعضای کابینه و تمام رهبری حکومت وحدت ملی گوش کنیم که از مردم چی شنیدین، خواسته های مردم چیست، تشویش های مردم چیست و در یک چارچوب واضح همکاری با کابینه بریم. چون هر مسئله که ضرورت به تعقیب داشته باشه ضرور است که یک وسیله ورای مشخص وجود داشته باشه. په دې ناسته کې چې نن له غرمې مخکې په ار کې جوړه سوه، جمهور رئیس د مرکزي او جنوب ختیځ زونونو له وکیلانو او سناتورانو سره تیرې ګډې ناستې ګټورې وبللې. بحثایی را که با دو گروپی که قبلا از وکیل صاحبا و سناتور صاحبا دیدیم ما نهایت مفید یافتیم و نتیجه گیری را گرفتیم است که هر دو ما یک جلسه مانند از این جلسه گرفته میشه، تمام مسائلی که شما تعقیبش میخواین ثبت جلسات امروز میشه، بعد از او جلسات تعقیبی گزارشات اجرایی خدمتتان در جلسه مشترک 2 ماهه با وجود می که یک فضای اعتماد و اعتبار وجود داشته باشه. جمهور رئیس پر وخت د افغانستان د ملي بودیجې د تصویب له امله د ملي شورا له استازو مننه وکړه او څرګنده یې کړه چې زه اول غواړم چې د محترم ولسی جرګې او محترم مشران جرګې نه مننه وکړم چې اول کار دپاره بودیجه تاسې په وخت تصویب کړله. ځکه چې تاسې بودیجه تصویب کړله ټوله کابینه اوس حاضر ده چې هغه پروګرامونه چې بودیجې کې دي د هغه په اساس اقدامات وکړي. د هیواد جمهور رئیس په تیر سخت کال کې د داخلي عایداتو لوړوالی لوی لاسته راوړنه وبلله. عواید ما در سال گذشته 22% ازدیاد نشون داد و این در تاریخ ما بی سابقه بود. از این جهت تمام تعهدات را که ما همراه صندوق پولی جهانی و نهادهای بین‌المللی داشتیم از نگاه توجه و همکاری شما عملی شد. آل چارچوب همکاری 3 ساله زیر کار است تا به اساس از او بتانیم به پیش بریم. محمد اشرف غني د وارسا او بروکسل راتلونکي کنفرانسونه له افغانستان سره د نظامی او انکشافي همکاریو په برخه کې ګټور وبلل او زیاته یې کړه امسال ما 2 کنفرانس بزرگ پیش رو داریم. یکی کنفرانس وارساست که در او چارچوب تعهدات 4 ساله بر قوای امنیتی و دفاعی ما انشالله تعالی به دست خواهد آمد و دوم کنفرانس بروسل است که تعهدات 4 ساله برای بخش انکشافی و اجتماعی ما انشالله تعالی به دست خواهد آمد. جمهور رئیس د درېګونو قواو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ رامنځته کول مهم وبلل. همکاری بین 3 قوه و تعادل بین 3 قوه به اساس فرمایشات قانون اساسی نهایت ضرور است. اساسی قانون واضح ده، هر قوه خپل استقلال لري، د هر یو کار سنجول سوی، اما ملي مسالې د ټولو همغږي غواړي او اماژمنه پایس د رئیس د 3 قواو دا ده چې هرې قوې ته په عین سترګو به وګورو او فضا د همکاري او همغږي به منځته راوړلو. وروسته د لویدیځ او جنوب لویدیځ زون وکیلانو او سناتورانو د خپلو سیمو او موکلینو ستونزې د جمهور رئیس په حضور کې د کابینې له غړیو سره شریکې کړې. د هغوی د غوښتنو او وړاندیزونو له اورېدلو وروسته د اړوندو سکتوري وزارتونو وزیرانو په نوبت سره د وکیلانو او سناتورانو پوښتنې ځواب کړې او خپل راتلونکي پلانونه له هغوی سره شریک کړل. جمهور رئیس له وکیلانو او سناتورانو څخه مننه وکړه چې د خپلو سیمو او موکلینو ستونزې د کابینې له غړو سره شریکې کړې. همدارنګه نوموړي له افغانستان سره د نړیوالو شریکانو د همکاریو او تعهد د بیا تازه کولو په هکله وویل. دنیا در حال فرار بود. قبول دارین کلتان؟ یعنی امروز تعهد 5 ساله دنیا را سرش صحبت میکن. قوای امنیتی و دفاعی ما برای 9 ماه تعهد داشت.
6 ماه آخر جنگ کلش سر ازی بود که رئیس جمهور امریکا مخاطبش بود که میگفتی این ملک ایلاکو این ملک دوام نداره. امی خادمینتان تانستیم دنیا را قناعت بدیم. د هیواد جمهور رئیس ویل په هرو 2 میاشتو کې به دغه وړ ګډې ناستې جوړې او تعقیب کړي. به صورت دوامدار هر 2 ماه با امرایتان با مذاکرات مستقیم برای تعقیب مسائلی که مطرح کردیم تا مسائل تعقیب شود. تمام از این کل ما یادداشت گرفتیم، من شخصا هم یادداشت گرفتم. محمد اشرف غني د ستونزو د حل لپاره په ګډه همکارۍ او همغږۍ ټینګار وکړ. چې هر درد چې په شرط چې موږ او تاسې یو چتر لاندې کینو، ځان ټول یو بل ته په احترام فضا وګورو، یو بل باندې اعتماد وکړو او مشکلاتو د حل دپاره په عملي توګه اقدام وکړو. انشاءالله داسې څوکه د غر نه ده چې موږ ورباندې نسو ختلی. مشکلات هم سته، اما ما پیام داده چې په ګډه انشاءالله تعالی حل کولی سو.